دغه یو بل دا یو بل ملعون بیا راغلی دی، دا سپی به زه بیا په دې سر لعنت دې وویلم. په پلار سه، پلار دې لعنت سه خنزیر. دا بل خنزیر دا راپورته سره الله اکبر. د کلیسا مزدوران را فارغه سوي دي. نو غالبا لکه چې بعضې سپي پرې مینځلي دي دلته راغلي دي نه. بېشک راځئ پخې راځئ په دا سر. الله اکبر په دا سر یې وویل. نن پیچکاري سمنه شوی. دغه همایون وردک چې کوم ده دا ډېر غټ ګستاخ ده د قرآن. الله دې تباه او برباد کړي. وحید مهرباني تاسو مې خلاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو دوه پوښتنې لرم. یوه پوښتنه وکړه. قاری صاحب کنه زه دا ماغوستن مونځ چې دی کنه زه دلته دغه کې اټلي کې ماغوستن مونځ ته مې لکه داسې بار نه پرېږدي او کور کې کوم دا دوه مونځونه یو د سهار یو د ماغوستن نو دې کې خو څه دغه نشته کنه څوک دې نه پرېږدي؟ لکه دلته چې زه کم کیمپ کې اوسېږم کنه دوه مې شپې بار نه پرېږدي 9 بجو نه پس خپل ځای کې کوي لمونځ ښه؟ او بل دا دی زه چې کوم جومات ته ځم کوم ملا پسې مونځ کوم هغه وهابي دی که نه لکه هغه د هغه چې دا جمع کوي لکه د سجدې کې خپې اوچتوي او دا پنسې ډېرې دغه کته یي که نه هډوکې نه نو هغې پسې زمونږ مونځ کېږي. هغه وهابي ده پښې اوچتوي په لمانځه کې؟ سجده ته چې لاړ شي که نه خپې اوچتوي لکه ما اورېدلي دي وایي سجدې کې به لکه خپې مونځ کې به خپې نه اوچتوي لکه سجدې ته چې لاړ شي داسې خپې جګوي ځمکې نه. دا مې ولا نوې خبره وره دا نوی اپډیټ لکه سجده چې کوي که نه داسې خپې جګوي او بیا چې کله وردېږي که نه پاسې نو دا ځینه خپې جګې کړي لکه داسې کولاوي کړي او سجدې ته چې ځي که نه سجده چې کوي دا خپې لږې داسې تنګې کړي لکه خپل ځینه یې جګوي. لمونځ دې پسې کوه ښه، خپل لمونځ دې پسې کوه ښه، لمونځ یې جایز ده ښه، مشکل نشته. صحیح مننه. د غم سکون مهرباني. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم. قاری صاحب زه پوښتنه خو نه لرم خو کوم دا کار چې مې شروع کړی که نه خدای دې کې برکت واچوه انشاءالله ان قریب به ډېر مسلمانان سي او دا خو ګستاخي والا چې دی که نه جزاک الله اللهم انصر او مننه. دوستان لایف در سره خوندور کې دا شیرنګ هم داسې ځای په ځای ولاړ ده. شاه صاحب مهرباني مننه. دا مایک مو خلاص کړي. دا ګوریا زه خو دلته په دې بعضې شیانو باندې دومره پوهه لرم عمر جان. وقایع صاحب مهرباني. بلکل دا بعضې خلکو ته دلته وخت مه ورکوئ دا د وزن و دا د پلاني و د پلاني دا غریبانانو دلته بعضو ته اسناد هم نه راځي دغه ذهن کې وساتئ در سره ښه. بلکل قایع او دا د خپلو ځانو لپاره کمپاین کوي دا بعضې خلک. موږ په هر چا دا ګمان نه کوو دغه اډمینانو ته وایم دغسې خبرې چې راځي داسې خبرې دا فقط دا هلته ګرین کارت مهم ده او پاسپورټ مهم ده ډېرې قصې دي د زړه سره نه ښه. نو دماغ دا څه شی دی دا نه دا څه شی دی دا ترنې دی قایع دا څه شی دی نو دا خو په افغانستان کې خو که تاسو خیال کړی وي نو اوس خو موسم د دې پیشن د دې نه نو بیا دا په ډېر شیانو باندې هلته استفاده جنې کوي نو دې ځای ته ډېر متوجه اوسئ ښه. هو الله پاک مقدر من. جزاک الله. بلکل په دې باندې انسانان پوه شول انشاءالله. واقعیت د قایع حقیقت نو دا خو بل هم که تاسو خیال کړی وي هغه د عیسویت اوبو کې چې غسل ورکړل په یاد مو دي؟ و قایع صاحب هغه یو الله مو دې له داسې حال نه وساتي. امین. الله مو دې له داسې حال نه وساتي. ښه راځئ په خیر. رشید صاحب مهرباني مایک مو خلاص کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب جوړې په خیر یې ګرانه؟
مهرباني. مولوي صاحب ما پښتنه د تیرېدلو شل د مسلمانانو یو مسلمان چې خدای مني او قبله مونځ کوي موږ هغه ته کولی شو چې وایي مثلا دا کافر دی یا مثلا موږ د اسلام دشمن دی. ما په نظر د شیعه او د سني مابین کې یو اتفاق نه ولیده چې دا بحث ما او تاسې باندې کوو. ښه ته د لیږ اواز سم که زه انشاء تا سره یو څه خبرې غواړم ویې کړم. دا لیږ بغل ته ودرېږه اواز کې شور در سره ده. یو اندازه وبه لیږ بغل ته ودرېږه. आवाज می راځي مولوي صاحب؟ اوس دې اواز سم اواز مو ورته زه شور در سره ده. موټر لکه چې چلوي غالبا. بله زه موټر کې موټر چلوم. ښه اول خو احتیاط وکړه چې داسې نه وي په موټر کې خدای مه کړه څه در باندې ونسي او موټر درنه یوې خوا بلې خوا ته نسي. اوس تا وویل چې د څوک چې لمونځ کوي قبله لري څه شی کوي نو په دغه اړه باندې دې پوښتنه وه؟ بله زه په ایران کې زما ژوند په ایران کې پلار و مور مې ټول په ایران کې دي او زه خپل اهل تسنن یم یعنې سني یم او په موږ مسلمانان که کولی شو مثلا د یو بل سره ګزاره وکړو او مولوي صاحبان چې کښېني مثلا د شیعي او د سني په مابینځ کې بې اتفاقي ونه غورځي او مسلمانان ټوله یو کې د یو بل دشمنان ډېر نه کړو سره نه. دا ما په نظر ډېر ښه خبره ده چې یو تر یو اندازه پورې دا کار وکړو چې مسلمانان سره لاس په لاس ورکړي. خو اکثر پښتنه دې لس ځلې تکرار کړله. ته دې مایک خلاص که اوس دې ما جواب راکوه. ښه دې ما جواب راکوه. مایک دې خلاص صاحب مایک دې خلاص کړه. بله مایک دې خلاص. د اسلام اول خلیفه څوک و؟ حضرت عمر علیه السلام. عمر علیه السلام. دوم خلیفه یې څوک و؟ حضرت عثمان علیه السلام. عثمان علیه السلام. دریم څوک؟ نه راته یادېږي. حضرت علي علیه السلام. حضرت علي علیه السلام دریم خلیفه. اول خلیفه عمر دی. د اسلام ارکان څو دي؟ د اسلام ارکان څو دي؟ ولا نه راته یادېږي. پنځلس. د ایمان ارکان څو دي؟ که دا یې پوښتنه راسې نه وکړي چې د بناوې د اسلام څو دي او ارکام دی په دې رقم مې سر خلاصېږي او هغه کتابي بنا د اسلام څو دي؟ بنا د اسلام څو دي؟ پنځه بناوې د اسلام. شاباس. ارکان یې څو دي؟ د ایمان ارکان اخو د اسلام بناوې سولې. د ایمان بناوې څو دي؟ د ایمان بناوې ایمان چې هر مسلمان چې پر الله ایمان راوړي خو هغه ایمان دی بله نو ارکان دې ته زه دغه سوی نه یم چې ووایم. د زړه سره مشوره مې تا ته دا ده د کفارو د مسلمانانو په منځ کې په اتفاق پسې مه ګرځېږه. ښه خپل ځان ته د نجات ورکړه. ښه کوشش وکړه په خپل ځان په اسلام خبر کړه. ښه بارک الله فیک. د مؤمن مسلمان کافر سره اتفاق نه راځي. د مؤمن مسلمان له تا نه زه یوه پوښتنه وکړم د تا پلار او مور ته چې څوک کافر ووایي ته له هغه سره اتفاق کوې؟ نه یو څوک چې د رسول الله بیبي ته عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها کافره مرتد وایي له هغه سره څنګه اتفاق کوې؟ ولې زړه سره اتفاق نه کوم. ما اصلي هدف دغه دی مولوي صاحب. زه باید خپل پر دین باندې او خپل خدای وپېژنم او دا باید ستا خبره ډېر ښه خبره دا چې نن دا پوښتنه زما ځینې وکړه دا ما ته خپله یو لوی شرم دی چې زه خپل د دینه باید خبر اوسم آګاه اوسم. دا زه کامله ستا سره منم. نه په دین کې شرم نشته یا په دین کې شرم نشته او زه خپل ځان ته یعنې متاسف یم چې د خپل دین بابت کې باید زه ټول شیان باید آګاه اوسم. نو
د مسلمانانو چې هغه خلک چې اوس د سنیان دي چې مثلا په ایران کې ژوند کوي. ما ته غوږ بله د موږ نفس وختل چې یو غیر مسلمان کو او د الله دین او د رسول الله شریعت ته راسي په موږ باندې د انسانیت دومره ګران ده د شپه ورځ خدمت د دې لپاره کوو چې یو انسان حقیقي دین په طرف باندې راسي. نو په موږ باندې د انسانان دومره ارزانه نه دي چې ورته کافر او مشرک ووایو. بشک لیکن کله وخت کې بیا د دین خبره راسي د قرآن او د شریعت خبره راسي نو بیا موږ ته دین مهم ده. د خپل جان شخصي ګټې راته مهمې نه دي. بیا کار او مزدوري راته مهم نه ده. ګوره د زړه سره دا ټول روافض دي د رسول الله صحابه او ته کافر وایي. مو خو دا د افغانستان کې کتا خیال کړي هندوانم ژوند کوي، سیکانم ژوند کوي، او پاکستان کې عیسویان یهودیان او دغه هندوان سیکان ټول ژوند کوي. اوس ګوریا موږ په غو باندې کار نه درلودلای. کار دغه خپل ګوره په دې افغانستان کې هندوان دي تابع لیدلی چې خپل درمسارونه لري، هندوتوب کوي، سیکتوب کوي، چا کار باندې لرلای نه ور باندې لري. ولې نه لري؟ ځکه چې هغه د ما د پیغمبر توهین او سپکاوی نه ده کړی. هغوی د ما د پیغمبر بیبیان او ته امهات المؤمنین او ته مرتد او کافر او منافقین نه دی ویلي. د ما د رسول الله صحابه او ته کافر او مرتد او منافقین نه دی ویلي. زړه سره مخ خپل دفاع کړی د خپل ارزښتونو د خپل صحابه او د رسول الله د عزت. ته د دوی کتابونه وګوره په دې ایران کې زبتا نه روبولم تو ورسره ابو بکر الناموس روایس رضی الله عنه زبتا نه روبولم چې ته د دوی په مخ کې وای عمر رضی الله عنه زبتا نه روبولم چې ته د دوی په مخ کې وای عائشه ام المؤمنین رضی الله عنه. ونی زړه سره زه سله هر چا سره ژوند او زندگی کولای سم لا دوی سره نه سم کولای. دوی امدغه خلق دي چې د ما دین نه د معاف کړي، د ما پیغمبر نه د معاف کړي، د ما د پیغمبر صحابه، د ما د پیغمبر اهل بیت، د ما د پیغمبر امهات المؤمنین نه د معاف کړي. نو اوس خو ما د خپل ځان د تا مور او پلار باندې چې څوک توهین او سپکاوی کوي کافر ورته وای ته د دې حق لري چې خپل مور دفاع دی وکړي، د پلار او د مور دفاع وکړي. بله ولې حق نه لرم؟ زه باید خپل پلار مور ته د خپل مور د دفاع حق لري، د مور او پلار دی. زه د خپل پیغمبر د عزت او د ناموس صحابه او د دفاع حق نه لرم. الله اکبر. نو ټول خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان سي او دا او زه یو پښتنه لرم قاری صاحب. زه خپل پلار او مور ته زه په پښتنه نه یو پښتنه لرم. نه دا یو اخیری پښتنه کوم. ته خو غوږ سره ته زه پښتنه نه درته جواب وم. زه د سي خلقو ته هغه د پیغمبر علیه السلام په صحابه او غیرت نه کوي. هغه خلق ما ته اهمیت نه لري. کوم خلق چې د پیغمبر علیه السلام په ناموس او د هغو توهین کوونکو خلقو ته وایي چې اتفاق ورسره وکړو، د سي خلقو د زه پښتنه نه جواب وم. ځکه د سي خلق دی الله بدی سي، د سي خلق دی رسول الله بدی سي، د سي خلق دی الله جل وعلا دی ملائکه او بدی سي. قربان دي سمتلک دی الله په پیغمبر غیرت وکړه او صحابه او غیرت وکړه، په خپل ایمان دی غیرت وکړه، خپل ایمان ته خپل اسلام په اړه دی څه معلومات حاصل کړه. ان شاء الله اوس کچیر یو اغا صاحب د شیو په مخه درغله او تو اتفاق ورسره کوي لغنه پښتنه وکړه دا کومه پښتنه سری پوزګړه کې ده خفم نسی. الله دې قدرمن کړه او الله دې دې په هدر نسی. امين. الله دې مارس. خا راځي